امریکا وایي ایران وخت ضایع کوي، نور اجازه نه ورکوو. امریکا د ایران پر وړاندې د خطرناکو اقداماتو خبرداری ورکړی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي په تازه څرګندونو کې ویلي دوی په دې ښه پوهیږي چې ایران غواړي یوازې د مذاکراتو وخت ضایع کړي او ځان اټومي وسلو ته ورسوي. د سرچینې په خبره امریکا به ایران ته د دې چانس ورنکړي چې نور په بیلابیلو پلمو نړیواله ټولنه تیر باسي او وخت ضایع کړي. امریکا ویلي د ایران پر وړاندې به اقدامات دوام کوي او کله مذاکراتو تیره شوه نور انتخابونه هم لري. په ورته وخت کې په ایران کې اقتصادي وضعیت د تازه مذاکراتو له پیل سره هم مهاله مخ په ځوړ دی. ایرانی تومانو خپل ارزښت نور هم بایللی دی، پر نړیوالو سهامو یې تاثیر کړی. ایران بیا تر دې دمه د امریکا پر تازه څرګندونو غبرګون نه دی ښودلی.